بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ. راځو د خپل د نن ورځې لوست ته چې پښتو مضمون لري او زه زهره شمس تاسو د پښتو مضمون ښوونکې غواړم تاسو ته د نن ورځې لوست تشریح کړم. البته زموږ د نن ورځې د لوست پاڼه یا صفحه یې همده 950 صفحه تر 1 صفحې پورې او زموږ د نن ورځې د لوست عنوان د افغانستان میوې دي. چې راځم تاسو ته په لومړي سر کې د لوست هدف وایم چې تاسو ګران زده کوونکي باید دا لوست په سمه توګه ولولئ، په معنا باندې پوه شئ، د افغانستان د وچو او تازه میوو په هکله معلومات ترلاسه کړئ او هغه میوې چې بهرني هیوادونو ته لیږدول کیږي تاسو یې په هکله معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه تاسو باید خپل د هیواد د زراعتي محصولاتو په ارزښت باندې پوه شئ او په دې برخه کې په راتلونکي کې تاسو ګران زده کوونکي وکولای شئ چې ځینې کارونه ترسره کړئ. راځم اصلي موضوع ته چې د افغانستان میوې دي. زموږ ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډول ډول میوې لري. دا میوې ځان ته بیلابیل رنګونه او خوند لري. افغانستان د میوو له امله مشهور دی. ځینې میوې په بهرني هیوادونو کې هم شهرت لري. هر کال یو اندازه بیلابیلې میوې بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي. د دغو میوو صادرات د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. افغانستان یو لرغونی هیواد دی خو د حاصلاتو له پلوه ډیر زیات بډای دی. ګرانو زده کوونکو، دلته ما تاسو ته ځینې مهمې چې د افغانستان میوې دي چې هم وچې میوې په بر کې نیسي او همدارنګه هم تازه میوې چې زه تاسو ته د ځینو تازه او وچو نومونه اخلم. دلته خټکۍ، هندوانې، انګور، انار، مالټې او همدارنګه نارنج، لوکاټ او په وچو میوو کې غوزان یا چارمغز، بادام، پستې، کشمش، جلغوزي. دا د زموږ ګران هیواد افغانستان مشهورې وچې او تازه میوې دي چې په دوی کې لکه انار او غوزان، پستې، جلغوزي چې موږ تورې جلغوزي ورته وایو او د دوی ډیره زیاته برخه بهرني هیوادونو ته لیږدول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی اوسیږي او یو څه مو ترې زده کړي اوسیږي. او په آخر کې تاسو ته غواړم د ځینې مهم لغات ولولم: غوزان چارمغز، مڼې سیب، خټکۍ خربوزه، استول فرستادن، ونډه سهم، بیکچه بې اندازه، پیرودونکي مشتری، ختیځ و شرقي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست. په الله مو سپارم. ښه ورځ ولرئ.